د ننګرهار د دوربابا ولسوالۍ په ګوړوکو تودې چینې چورلالا او نعمت کلیو کې د کلیو پراختیا ریاست له لورې د څه باندې 19 میلیونه افغانیو په مالي ارزښت د اوبو رسولو د شپږو پروژو چارې پیل شوې. یا د پروژې د کلیو پراختیا ریاست له لورې پلی کېږي چې نږدې 1500 کورنیو ته به د څښاک پاکې اوبه ورسوي او چارې به یې په 3 میاشتو کې بشپړې شي. د څښلو د اوبو په برخه کې تاسو لکه څنګه چې وینئ دلته اکثره خلک د څښلو پاکې اوبه نه لري. سږ کال کې د کلیو د بیارغونې او پراختیا د وزارت لخوا شپږ شبکې چې د یوې شبکې پرانستنه هم د اوس وشوه، یعنې کار شروع شو. شپږ شبکو کار پیل شوی دی چې ټول ټال په هغه باندې 19 میلیونه افغانۍ به په دې شبکو باندې لګښت راځي او 1400 کورنیو دپاره به د څښاک پاکې اوبه د دغو شبکو د لارې تهیه کیږي. خو بلخوا د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي یا د ولسوالۍ له پوره امنیته برخمنه ده، خو د بیا رغونې په برخه کې دولت ورته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې. 22 مکتب دي، خو په 22 مکتبو کې د 12 مکتبو ما د سرپناه سوری نشته دی. یو دویم چې کوم دی دغه سړک تاسې په خپله وګوته چې د 22 ولسوالیو سړکونه پاخه شوي دي، خو زما هغه نه دی پوخ شوی او ډېرې لوظونه او ډېرې وعدې خلکو را سره کړې وي، خو هغه په ټولو په دروغ باندې وختې. زمونږ 19 بابا مکاتب اوبه نه لري وزیر صاحب. د اوبو ډېرې قوي ستونزې سره مخ دي. زمونږ ښوونکي شاګردان ټول ډېر قوي ستونزو سره مخ دي او د برق نشتون هم دی پکې. برق پکې بالکل نشته دی. په همدې حال کې د ننګرهار والي د دوربابا ولسوالۍ له اوسیدونکو سره د یو شمېر نورو پروژو د پیل کېدا ژمنه هم وکړه.